د خیز تلویزیون قدرمنه لیدونکي اورېدونکي سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په دا خاطر چې ریغ وئ جوړ وئ ښه وئ د صحت په کلیو پټ وئ قدرمنه ښه پیغام خو نه پیغام خپرونه ده بیا ډېر کارمندونه حاضر شوي دي چې تاسو ته په زړه پورې ښایسته خپرونه چمتو کړي تلویزیون راډیو د لارې درته وړاندې کړي په دا هیله چې تر پایه موږ سره پوته شوئ رسوی چې ورسئ په سهار کې غوټه خطرناکه خبرونو ته رنگین او بیرنگه خبرونه Hallo Jumbo, ich gizbalisch gnische pojele host televizyon Jumbo gizgina pole gulzonday jiz gnipal jiz lipijuni sili porocha gol basrehan. دای که خیر وی دا سویای چا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که خیر وی زګل زندای ما ترجمان مې ګل بشر خان دا چې څلړل تپل میګ د تاوه اعلان داغه چې خپان نشوي ga es nibilish po tala chini jikishili aposh po palajne o jikla porchini pasli ki charwa ki tipo vojgini chopla jopo jeni kabalta pajbuli chini pale khabosh ni gili helicopter o jepini ne pojini polo boje pojana la bokacha دای که خیر وی دا سویای چې میګ تو سه مصرف سره کی خو فکرم نه دای پکړای کچره میګ تو سه دا سه مصرف وکي چې فکر په وکي وطن د پورا باګاټوي زوند د پورا باګاټوي زکه دای دا سویای چې دا زنه چارواکي چې کله کو بولتا درمی 15 شل میټر سیوی که خیر وی دغه ته چې یوسف وکي الیکو تر یا تایره مصرف په کامی ماړی با خو خره زر باور اسه کې په امن کې باوه نه خلق دا په تکلیف کړي نه وي دای دا سویای چې کچره الیکو تر ټیکټ سره حساب کو دا به خا حسابي نه په دا میټر کې یو خو خطر وي نه صاحب واخ کې بلکې خیر وی دا خلک سره په تکلیف مصرف زیات کې ايش کلو پلوجي پا جو ni bochli kali baje ka bjili a kabel usni pijitili pa bodyguard security pajini jolo boje to po ingia شالا خو نه دا وی وسره bodyguard دا سویای چې که خیر وی دای ته لګ داغه شهر ماداری کی چې بولتا چلوټ شم bodyguard بنویر سره مو سیاست به کام شي ملګر یې کیسه دا شاید چې یو رچ سړی وطن ته خدمت کو چې څنګه خړ پړوي نه پټیږي چې سرزار خور که وچا واس سرزار دی کچر ګیلټ وی چې په ورخمنه کې کیګ دا ګیلټ وی دا سویای چې بډیګاټ ته جات نشته سړی چې یو وطن ته خدمت کو چې ګوخا کم خا غونډه وګرځي یا به خاوي ایجه ان ګلوباج کی شي پوجلی پتاجو نو پوجو چاله جه دی مال مونډي باشګنی چې سبزمنی باجی گلیو بوجو چوجنی چوپلو کوجیتالو پیجنا کجی پالانا پوجیتلی پاچو او پیجنا پولیچه څو یو مشکل نه دی دا خدا چې کینځي نسوار ګرد کړی دی سرګب سګرز دلای دا سویای چې که خیر وی دای سبزی مونډي دی دای مول مونډي دی وانه د دوه نه دی درې نه دی چای چې نه د یدای نه د دوا دی نه د درې دی ای واسان درا خو چا کړی دا کیسه دا وکړه وای چې دای سبزی په مونډي دی که خیر وی کښو پښ راوندای دا سویای چې غریبونه خلک سبزی اندونه کې وراسته شوې یه چارواکي نه ویله دغه چې دا مسله سره ولري تا کوی زکه په دا کې غریب خلک ته وندای د ګاټ شخصي ګاټ نه د زنه لګ سره تیر شي کچره دا ول سره راونی چې خدای کو ډیر ګوپی بسرا ورسته کی ایجا انو بوش گلیجی پیتلو جونو چاجو پی دیش لا کاچنی پیجی نی جوت لیتنیزا لی ریسایت رابوشنی کالی ریاستو بیجنا پوچه جیت لی پیجنی پو غالی مشرون کابل تا پیجنی پاجلی پوجنی اوجو پوجلی پنینی چا چی پیگیجی پا ما اوجی پالا خدمت یې ډېر کړی وي دا سویای چې دغه زنه رئیسون چې دلته بدل شي وظیفه نه خو دولتي چوکۍ دی واورز یو بل ورځ یو چارڅ خدمت کو آب تر درمی دا سویای چې د زنه رئیسون چې بدل شي ایتیزی نه مشروع یا پانډه کړی وي دا یا تختی په باد ول کې وي چې کله یغه نه بل رئیس پرشي دا بیا د بل رئیس ته نه ټاپه ورکوي نه میټر ورکوي وتا چې مو دفتر کې وکنه نه چې بیا څیک ته وایي چې خلره شو سړی بل رئیس غلای دای ته وایي چې زدای بیا شخصیت سره کسي دا که خیری دا سه پرګدم چیرې
قدرمن لیدونکي په کور دغه تو چې څومره خدمات چې کوم رئیس کړی وي به کړی وي بل چیر درېمې پورین تندي که خیر وي چوکۍ به ته پرېږدئ ټاپې ورکوئ میټر به ته پرېږدئ دفتر به ته پرېږدئ که چېرې په دغه علم وي په خس که به وي مشره پیدونه که وړه به که خیر په بلکه په هوټله که سراگرد Jo plini di taș goșe, po bășlena, po boțli pinile golzenda, host televizion pagini jibalo po ce ojitili po golbăș rehar hojipala no juj bilecini po maraca boș ni dila cea povejni. فرته مراکه شته Joli pagini bujala. مننه دای داسې وایي چې میږ اخبارونه د غزې پیروي چې موږ ګلزنډي ته وویل ګلبشره خان ترجمه کړل خو اخبارونه څړ ته یو پړخي جان غونده میز دای چار څیک کیوي ولمنوي اما ویره وای بل خبرونه پیرا چې زه ګلزنډای ته تعزیری کی اجازه ورکوي یخص تلویزیون قدرمن لیدونکي اوریدونکي که خیر وي ژمن سره سامم بیا ولمار واستلی دی دغه محترم نوم دی چاپړوکی صاحب کسوب دی اصل نه دی که خیر وي کاروبار یې دغه دی چاپړوکي صاحب نه به میږ پوښتنه کړي چې ته دغه غوښه څرنګه خرڅوې په کومه اصول یې خرڅوې الولادو مردوړادو په ریټ کې ښادو قیماتو په دا کیسې به دنه میږ پوښتنه کړي دی به ځواب روکوي قدرمنه چاپړوکی صاحب اول خو تو ته ښه راغلاست وایم چې میږ بلنه ته ومنلی ځکه ډېر مصروف په وله خو دا غوه الولاوا خرڅوای مصروف مننه کوم چې حاضر شوې خدای دې ژوندی لرئ ته نه مننه کوم چې مو ته دې وخت وکړو چې خلکو سره د خپلې کسبۍ په اړه خپل نظر شریک کوم مننه کوم چاپړوکی صاحب یوې پوښتنې ترڅمه خلک غوښتنه ډېره دغه دو وایي چې کوم وخت چې غوښه ځنه وخوړلې ولته پتله که اول سر نه چمبړوکی چولی وي دا کیسه حقیقت لري که هسې خلک تورونه الګوي دا هېڅکله تورونه نه دي ویلي چپړوکي مونږ کور ته یوسو چې شو په وکړو مجبور یې چې خلکو ته یې ویرګو کور ته خو نه شو وړای که نه یا خو چاپړوکی خو په غوښه خو تو څه چمبړوکی شو وخوړه هغسې دو که نه مونږ خو چې غواړو له چپړوکي هکې وي هډوکي هکې وي هر څه هکې وي نو داسې خو نه شو کړای چې هډوکي دا وتري چپړوکي دا وتري او شخري دا شلاق غوښه خلکو ته ویر کوو نه ده ګرم ما ځکه چې پوښتنې ته د ځواب ځکه سم ووایې چې خو په غوږه خو چاپړوکی یار درېمې یا ډیکه یاد کړ درېمې چې رښتیا دو چې ډیکه یاد له وشاړې ښکر یاد له وشاړې پښې یاد له ځینې کاټ که لر یا ځینې تال که شلاق وښه پوتې شي خو بیا خو وایي مانا که په 2000 کیلو در کو مننه کومه چمبړوکی صاحب یوې بله پوښتنه ترڅمه که خیر وي ځنه خلک داسې وایي چې دا ځنه کسبون مردوړې غوښې پکې خرڅوي دا پته یې نه لګي چې چی شي دوی غو دوی بل شي دو الولادو مردوړادو دا کیسه کیما پیرا حقیقت لري که دغه یې تور دی یاره ردوای نشم دا خبره ځکه نشم ردوای چې ډېر شته ځنه کسبون چې دا مردوړې غوښې خرڅوي خلکو نه خولي بیا یې په خلکو خرڅوي خو زه فکر کوم هر چا شخصي ګاډي دي نو چې ځنه نور خلک په نورو لیارو نه ګاډي کې څوک په یوه شي کې ګاټه څوک په بل شي څوک غلا کې څوک خیانت کې څوک په پروژو کې ولیدلی کیو نو که صوبه ګرام نه ده ګاټه خو کی کنه نو مسؤلیت بیا یې بل چا ده باید روغتیایي حالت هغه کسي ټپاپ ووایي چې دغه مول چې کوم ده دا یا لول دا خرڅولو دا البته الولولو دا سړی باید لول کې بعد لیږنی باید خاص کې نو چې دا څوک نه کسي کسوب ته ګرام ده نه ده ګرم ما ځکه رښتیا چې پوښتنه سړی نه وي نو خو هر سړي خپله تابه د چا په زړه کې اسلام وي خدای نه ډورېږي خوا به په رښتیا چې الول شی خرڅوي چې څیک داسې لږ پړخیجن غوندې دي نه چې څه یې وکړل ځکه چې غلا چکو رشپات وخولي دنه خو یې کاسوب غوښه مردوړه نه تو چې مردوړه خرڅوي مننه کومه چمبړوکی صاحب یوې بله پوښتنه ترڅم دا ګاییږه ماله چې تو څه غوښه روورئ یوه پیرر وکئ دا خو دلته کوړی کوي بیا بله پیره ته چې درېمه دلته په دا بازار کې دا کوڅه ډبې یا که خیر وي سترګک وې ته وایي دا ځنه خو داسې خولې پکې ویر کو په دا دمکۍ کې تو څه چې به ته رسېږئ دا یې ته پلیاړې سره لړلې وي ځنه ښې خوړلې وي دا ته څه وایئ چې مردوړه نه دو که څرګه دو نه دا یې مه یه چې مردوړه نه دو که څرګه دو میکروب یې وښیه هسې خلک چې کور ته وړي ومای نه خوري کلیاړې څخه وي او مای نه خوري که کوڅه ډبې خوله ورچولې وي او مای نه خوري
ولته جوش کوي او پخوي کنه یورې چې په خا کړه میکروب خپلای باندې دي کاغای مردوړلو لکړي کار رقم ته لکړي چې یورې میکروب باندې لړل خو صحیح شو دا کیسه کی کتلاری زکه چې مداسر دلی دی چې تیویر نظر آیه که خیر وي زنه خلک طبیعي چې بو جوش کوي چې وای چې کوي دغه میکروب مړوي رښتیا کیسه ته وخه چې یوره جوش شي دا یا ډېر په غلط نه ده نه کا کوڅه ډبي خوړلې وي کنه یو خوړلې چې یوره جوش واخو میکروب یې مړ شول مننه کما میچوناله بکینی داره خو غمباس یا بکینیو زکه هغه غمباس په نور شوانو نیانو واستي په دانیا کینیو اوس پر همون څنګه ونه دل چې چالي چې کړی ویو ینا یو پر نه تیڅ نه په ناسه کې خراب کړی دي نه داسې اخبار یو پر ریپورت مول دلای چې خیر یې وخنه چې کوم راشول خو خیر خلک زړی نه به تاسو نزنه کیږي زخپل اول داسې به تا ترکهګم ځان چې چیرته مې کړای خړلې وای کسب غلا چمبړوکای صاحب کای واورز ډیر اغله ما داسې واخا کړه یودل د خړلې وای زړه مې وړو سترګو خبريال صاحب ویل به نه دي خرمو هغه ته خپای مننه کوم خپل ته په دا شخصي ژوند کې په دا خروکه کې چې شای ډېر خوان ډېر کوي چې دا سالا کاوه اسلام خبريال صاحب څنګه ته کولی پیږي مو ته په تنګړ څنګه خوان درو کوي په تنګړ هغه ځنه خلک تیر باندې جان ته په تنګړ یرا مو ته خوان درو کوي خو څو یم یو وکنه خو نه خوان درو کوي مننه کما چمبړوکای صاحب چې ازیر شوي میګ پیختنه ته د ځواب وای قدرمنه خدای دا وکړي چې دا د پیختنه نام یې څه دا کړی وي څنګه نر ودلې وي زکه دایا ګرام نه دی نشم ته ویلای چې ته ګرام یې چمبړوکای صاحب مننه کما ډیره ژوندایو څه خبريال صاحب ژوندایو قدرمنه لیدونکو اوریدونکو بیا چې زګول بشیر خان سره د داسې و بل چمبړوکی تو څه تازه رګم یغه پرم پلوې مهربانه خدای سپارم ویایی چې خدایا دا مر یې لوانای کې متوجه خو یې خدایا دا مر یې لوانای کې یمو اسکار ته پر وړي کاش کا وینا قدرمن لیدونکو اوریدونکو که خیر په دغه خپرونه کې بیا ویګ مشاعره چالان شو که خیر وي شعرونه غولې دي کولی تکړه شعرونه غولې نوستي که خیر وي شربات لټکی وتا وچا وای څرګه د تر صدلای دا شربات مننه کوم قدرمن په مشاعره پایل د تکي تو انتظار نه ویګدوي د مشاعره په د اول سار کې میږي تکړه شاعر د نمتی شاعر د لیس لټکی د شعرونه زړه مت شوای د زکه دای داسې وای چې دا شل کله زدا شعری کما په سابه په زاره کې زرهاب کتابی دا مر وتل دي یو پر یو چا نه دا خوستای خزبه زور په ډاکټای قدرمن لیدون کې لګ لګ یینم کې تو بوخله یې دغه شاعر نوم دا ګرځیندای صاحب واه شعر ضروري واه ګرځیندای صاحب السلام علیکم جوړیه شای تکړه شای جوړیه سرګه خو یې ان شاء الله الحمدلله مش خوشی ته ترانګې شای و تا وانته چې مینا و عشق خود خدای مزاکو مینا و عشق خود خدای مزاکو و نیم سړی په خیال ریپای مزاک وچه سړی چې ویر شي ولته زړه غورات وي سړی چې ویر شي ولته زړه غورات وي چا ویل ملګری چې دوبۍ مزاق او څه په خوږه خوله و رشواتو خولي څه په خوږه خوله و رشواتو خولي غونډې کیسې په نرمۍ مزاق کلام دا خو نه پرېږدي وچه خواندینا ډېر په دا دنیا باندې شته خواندینا ډېر په دا دنیا باندې شته سار سبو شنه چای زلیبای مزه او
د دنیادور سړی د دنیادور سړی دنیا خپله وي د دنیادور سړی دنیا خپله وي په غریبات کښې بژه سړی مزاق او بلالمنزل غواړي نمره څه کوي بلالمنزل غواړي نمره څه کوي د کونه په ضد ټپرۍ مزاق و چې ګلزندای تو شاعري نجار شو ګلزندای تو شاعري نجار شو په ربعي کښې د مصرعي مزاق ډېر علي ګلزندای صاحب مړ ماشه جار درشه جار درشه جی چلای صاحب یایی چې خوندی اور تیار یې لره لره نه زه نه څه وي خالي لره نه به در خوندي نه را در نږدې کېدای نه شي خوندی اور تیار یې لره لره نه ته لږ نږدې شه چې په لیټه دې زه تېر کړم دغه په شاعرۍ کې دغه شته ځکه زه خو مشرینه خو تو سلدلي دي دا نوی پرمختګ کې و مننه کوم ګلزندي صاحب نه ډېره مننه کوم رښتیا چې ښکلی شای ووایه ډېر څپکي وي خو سړی په غور سره فکر په وکړو یس میگی بل شاعر لري تکړه شاعر دی نونتی شاعر دی خلک په زړه کې ځي لري هغه منګال سار نه که خیر وي په پښېرو غولی دی د داسې ووایه چې لږ به ورزش او وشي کني نن سبا خو میټر ډېر دی دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب ته د خپله شعر در ووروي شړشمګل صاحب داسې ورر څرګل ماشاءالله داسې تېر پړاغ دی زمنا جوړ کړی والا به وجه سبق سبق لوړ سه هلک هم د پښې سره خلاصې شي دا وینه به در کې وچالېږي که در منه شعرونه وړه ستړ ما شوی یوه ایله به دغه د چوکۍ که ورځوی ما وړه موټه کړه دا ما کوی جاذبه شي موږ را یو شعر دی یو خو دغه مایک ته که لږ نږدې شي بخښنه غواړم صحیح شو صحیح شو غږ نه سي چې چلای صاحب غږ نه سي وڅه خوړه ده یای چې مخکې موټونه در کړه اوس پښمون یمه غلط ټل مسلمان کړه اوس پښمون یمه یا چې میخ ته دې وی چې ویلې ښاري نه جوړومه میخ ته دې وی چې ویلې ښاري نه جوړومه خپل فرزندون دې په وظیفو کې ښه پرېمون کړه اوس پښمون یمه یا چې زه چې وم ژوندی وټ به چاته ور نه کړم څه دم فکر دی زه چې وم ژوندی وټ به چاته ور نه کړم ټول مسلمان د اریون کړه اوس پښمون یمه مننه یا چې میږ ډېر سودا یې په خواږه خوله مغالات کې زر یا چې میږ ډېر سودا یې په خواږه خوله مغالات کې زر دوی ټول سرمایدور شو میږ ملنګون یو اوس پښمون یمه یا چې مقام ته ورسېږي څوک نمرې څوک ټاپری غواړي ته به ووټ ورکړی وي دی به دغه ته درته غل وي یا چې مقام ته ورسېږي څوک نمرې څوک ټاپری غواړي د میږ وټونو نه یې رشخان جوړ کړه اوس پښمون یمه دا داره دی چې دغه ګرځنده شعر دی که سرحد یې نه دی من ماشینو یا چې خپله مو چې کړی وي چا نه به ګیله وکړو فکر هم دی خپله مو چې کړی وي چا نه به ګیله وکړو شړشمګله تو ویل چې کاندیدون ډېر وفادور دی اوس پښمون یمه شړشمګله وجونه به استعمالوو خو وړ کس به ورته ګورو داکسر څه غلط هم نه وړ کس به ورته ګورو نن سبا څوک نه غلطېږي یس خسره وي شیور شوي ویایی چې څوک چې په شنه سترګې مایان وي د قرآن به نه وي نه کوي قرآن څوک چې په شنه سترګې مایان وي د ګاویس چرګه سیره ما وایه خوله ته موته شوه مننه کوم نو داسې ښه شی نه و خو بیا مننه کوم چې تاسو مې دام راته شوي کوئ یې شړشمګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې ښکلی شی ووایه زه نه اشاره کوم دیدونه ته وې خو نن سبا خلک وي خیر دي کندیدونه ورنه تو سا ډېره خولې ما چړپاوئ
چیک خلک دی ته خلک رایا ورکوي چې خنه یې وای معنا کوي ته وایي چې ته وګړه چې موڅم را وړي دي معنا نکم یس کا خیر وی میږي بل شاعر لاري خو زه خپل کلایم چې دغه سې روغړه ماغه کېګا ساخته باید تاب نه ساخته یا بل ورځ سراونی ول خو سره ویل کړي بیا سره خي یه دغه شاعر نوم دا چې چلای صاحب شعر ضرور چې چلای صاحب سلام علیکم بیا ته ګوره جنگونه به هم کوو خو قصد به زړه کې نه نه قصد کې نه نصرت خو اسکار ته ولري تا کړای دی بیا چا سره د نیولې نه وي چې چا سره خپلای ته ټول بشریخانه ته داسې فکر کوي چې زه ټوله ورځ جنګونه کوم نه خو څه وایي چې میکس را بادېږي بل سره خو خدا بادېږي دوستانو هسې ګلبشرې خان هم کله ناکله ټوکې کوي زه دومره هم جنګي نه یم چې خلکو سره جنګونه کوم خیر پار سره ته شاعران ورونو ټول ستړي مه شئ خدای هم راته خوشحاله خدای دې مال شه څه چندان شعر خو را سره نشته خو میک ته سره زاره ناقابل دی درته وایا قربانم شم شړشمګله وروره شعر څه داسې دی وایي چې نه شرم نه غیرت او نه ایمان لري یې داسې وای دا څوک دی نه شرم نه غیرت او نه ایمان لري یې داسې او کیدای شي عقیده هم په شیطان لري یې داسې وایي چې په روغو خلکو دومره زر شکي شي نو کیدای شي په روغو خلکو دومره زر شکي شي نو کیدای شي او منفي فکر او خیال غلط ګمان لري او بیا وایي چې نیت کمه یې نیت بده یې د ټیټ احساس خاوند دی نیت کمه یې نیت بده یې د ټیټ احساس خاوند یې او د بل په آبادۍ کې خپل تاوان لري او وایي چې د خپلې خاورې خپل ولس او خپل وطن دښمن یې تباه شي د خپلې خاورې خپل ولس او خپل وطن دښمن یې د غیر سره ډوډۍ په دسترخوان لري دا وروستی مقطع د ګلبشرې خانه وایي چې چلی د له شکل نه نفرت لرم پرې پوه شه چې چلی د له شکل نه نفرت لرم پرې پوه شه او چې خاوره خرڅوي چټل وجدان لري خدای ژوندی دی دا غونډ تر ته ټکوي اواز ویایي چې عاشقي یې کړې نه وي بیا ویلې چې عاشقي یې کړې نه وي میر دړه انداشه چې پوته یې پروري قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعرای د غیزې پروا میږ شعرونو نه کیما داسه پړخجنه کیسه وتلې وي چې توسه د زنه زړینه په باد وي زه بخښنه غواړم نه هغه خلک چې کیمرش پتی نه خوري دوویلانجه کو پردای خاک خوري وطن خرڅوي دا به خدای خپل وایي خو میږ ور بیړه د قدرمنه میږ مشاعرای د غیزې پروا بیا چې زه ګلبشرې خان سره د خپل قدرمنه شعرونه تو ستا حاضرېږم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم قدرمنه دوستانو دا وخت خبرونه چې تاسو وکړه دا په دغه هیله چې خواندم تر خوستی وي قدرمنه میشه بیا داسې خبرونه دا ټیر کارمندون شاعرون ژورنالیستون خبریالونه حاضرېږي تر هغه مو په لوی مهربان خدای سپاري ښه شپې ورځې ولرئ په مخه